ملګرو دا بله ورځ موږ ناست وو د پښتنو په سیاست باندې موږ خبرې کولې. بیا پکې دا بحثونه راغلل چې د پښتنو سیاست ګران دی اسان دی. د پښتون دپاره سیاست د پښتون په نوم سیاست اسان دی ګران دی څنګه دي او څنګه کول پکار دي زیاتول څنګه کول پکار دي او بل بیا په دې دور کې کول څنګه پکار دي. زما پکې موقف همیشه دپاره دا پاتې شوی دی چې مونږ ګورو چې په ټوله دنیا کې په کوم ځای کې چې د زورور سیاست ډیر زیات شي د محکوم په مقابله کې یا د محکوم خلاف چې کله سیاست ډیر زیات شي او مختلف شکلونو مختلف ذریعې استعمالوي مختلف ټولز استعمالوي مختلف لارې را پیدا کوي مختلف لارې استعمالوي کله زورور د کمزوري یا د محکوم دپاره. نو په دې وخت کې د محکوم دپاره یو خو سیاست ضروري شي انتهایی زیات مبارزه ضروري شي. بل کار دا وشي چې دا سیاست د دوی دپاره آسان هم شي په یو شکل کې او مؤثره هم شي اثر هم لري. نو دا زما همیشه د ماره موقف مثلا کدی دې مثالونه مونږ وګورو داسې چې کله د هر طرف نه هر شکل کې هر شای استعمالوي ریاست یا زورور د محکوم په خلاف بیا داسې شي چې دا محکوم چې په کم طرف ځي یا کم شی هم کاونټر کوي دا ټول سیاست شي. مثلا که تاسو سوچ وکئ چې په کم ځای کې په سکولونو کې د دوی سیاست وي د دوی سیاست مطلب د زمونږ په کیس کې د پاکستان د پنجاب سیاست وي په سکولونو کې وي په مدرسو کې هم وي. نو ته په سکولونو کې کار کوي د سکولونو د ماشومانو سره کار کوي دوی په صحیح خبره پوهوي د خپل وطن خبره ورته کوي دا هم سیاست دی. او ته چې چرته چاته په مفته تعلیم ورکوي دا هم سیاست دی. بیا په میډیا کې د دوی سیاست دی. نو اوس که د میډیا پیرالل یا کاونټر ته کانټینټ پروډیوس کوي دا هم سیاست دی. مثلا ټول ټي وي چینل د دوی دي ټول ټي وي چینل د دوی سیاست دپاره کار کوي زمونږ خلاف کار کوي زمونږ خلاف سیاست کار کوي د دوی. نو بیا که مونږ چرته د دوی اپوزیټ یو کانټینټ یو کاونټر کانټینټ پیدا کو که په یوټیوب چینل وي که په بل شي وي که په سوشل میډیا په خپل پیجز باندې وي که په څه طریقه وي که نه که مونږ یې پیدا کو نو د دې مطلب دی مونږ سیاست وکړو. ما درته وایي چې سیاست آسان شي. بیا د دوی سیاست داسې دی چې د اخلاقیاتو په نوم باندې دی دوی به خپل یو څو اخلاقیات جوړ کړي وي د دې په نوم باندې د سیاست دی. مونږ که په خپله خپل اخلاقیات په خپله پیدا کوو د ضرورت په بنیاد زموږ خپل وطن په بنیاد د معاشرې په بنیاد نو دا زموږ سیاست دی. مونږ که دا چې دوی جوړ کړي اخلاقیات دي ایتکس دي د دې که مونږ یو کریټیکل تجزیه اخلو تنقیدي تجزیه اخلو خپل منځ کې بحثونه پې کوو نور راسپړو نو دا زموږ سیاست شه. بیا که مونږ وګورو چې د مذهب په نوم باندې دوی سیاست کوي مذهب ټول استعمالوي نو مونږ که دغه ټول وپېژنو کریټیکلی وپېژنو تنقیدي طور باندې وپېژنو دا هم زموږ سیاست شه. مثلا که تاسو اوس نن سبا خیال کړی وي یو مولا راوتلی دی مفتي منیر شاکر راوتلی دی دا زمونږ د سستانو دپاره لکه زه سپیسیفیکلی سستان یادوم د دې دپاره په مذهب کې څو یو ښې خبرې کوي یو څو رعایتونه ورکوي مثلا تراویح کوه اته کوه لس کوه شل کوه چې څومره وي که نه دا رعایت ورکوي. بیا په قبر کې به څه کوي په بل ځای کې به څه کوي دا رعایتونه ورکوي د دې په بنیاد باندې خلک هم شیر کوي. اوس د دې خلکو د مذهب نوی چل چې کله ریاست استعمالوي دا پیژندګالي هم سیاست دی. نو د مذهب ټول استعمالوي مذهب په نوم سیاست کوي پاکستان. نو بیا د مذهب تنقیدي جایزه اخیستل یا هغه لارې پیژندل یا هغه طریقې پیژندل چې په کم انداز کې زموږ خلاف مذهب استعمالوي نو پیژندل دا هم سیاست دی. بیا که تاسو وګورئ
دا ټولې خبرې مثلا دا جمعیت علماء اسلام دی شول، فضل الرحمن دی شول، سراج الحق دی او دا جماعت اسلامي دا لکه ریاست ټول عمر استعمال کړي دي، استعمالوي. طالبان شول، مدرسې شوې، د بلا نوي نوي ملایان مارکیټ ته راځي کنه، او بیا خلک شیر کوي هم، او چرته به داسې خبره کړې وي کنه چې تراوی اته دي کلستی، نو بس په دې چکر کې چې دای په خپل سستی تراوی نشي کولای، په دې چکر کې دا ټول هغه کوي کنه د هغه هم شیر کوي. اوس دغه شیر کول او د دې تنقیدي جایزه اخیستل، بیا خلکو ته وی چې ګوره دا غمه شیر کوي، د مولا دا ټول شین هیڅ معنا هم نه لري، او ته نه ستاسو ژوند په اسانيږي نه په مشکل کیږي. او ما خو بل ورځ هم په یو ویډیو کې ویلي چې په مولا باندې مولا نه کاونټر کیږي. دا هم د ریاست پالیسی ده، دا هم د دې غدی کنه د طاقت یو نشانی ده، د طاقت یو پالیټکس یو سټایل ده. بیا کا تاسو وګورئ محب الوطني یا حب الوطني چې کومه ده دا هم از ټول استعمالوي. زه تاسو ته وایم چې پرون په یو ځای کې په دکان کې او نو الته د پاکستان جنډا لګولې و وړو کې غونډه سنگریز خان راواخیسته، نو ما چې کېده واپس چرته خراب نه کېدی د دکاندار ده، نو ما چې بیرته مخ را واړو سنگریز خان لاندې کې خودله، نو د دې سایډ ته ودرې د سلوټ یې وکړ. نو ما ورته چې دا دې څه کار وکړ؟ نو بیا سنگریز خان خو ډیر ماشوم دی، درې نیمه څو کالو دی، نو بیا په دې خو نه پوهېده، خو په یوټیوب کې لیدلی و، نو میډیا یوټیوب هر شی د دې دی. ما څه وکړه بیا مې سنگریز خان ته وویل چې ګوره لکه په دې وخت کې زمونږ د پاره د ټولو نه غیر ضروری کار کول دغه دي، دا تا چې وکړه دا جوړه شوې دلته په پنجاب کې جوړه شوې محب الوطني نه ده، دا تر ټولو نه خطرناک شاید تا وکړه چې دا دلته د سلوټ وکړه. خو ما بیا پوی که او واړه ماشومان پوهېږي هغه ټول، ځکه چې څه وخت مخته ما د فوجیانو نه ورته ویلي وو که نه چې دا زمونږ د په خیر باندې نه تمامېږي. نو بیا اوس دی په یوټیوب کې هم چې راځي سکیپ کوي یا نه ګوري. اوس په دې کې دا ما سیاست وکړ، او دا هم سیاست چې خپل ماشومان پوهوي محب الوطني او بل وطني چې په دې باندې خلک پوهوي تنقیدي جایزه کوي، دا هم سیاست دی. بیا که تاسو وګورئ بنیادی کارونه، مطلب اوس دا بنیادی پوینټ زه اوس وایم، خپل سیاسي نظریه، سیاسي ګوند، سیاسي افیلیشن، سیاسي شناخت دا یې راته سپک کړی دی. نو چې سپک کړی دی ته دا وی چې زه زما سیاسي شناخت څه دی، سیاسي نظریه مې څه دی، دا په خپله ډېر غټ سیاست دی. ته په پبلک کې وي، ته په لاهور کې، ته په اسلام آباد کې، ته په کلي کې، ته په پښتونخوا کې، په یورپ کې، په امریکا کې، په هغه ځای کې چې د خپل سیاسي نظریې ذکر کوي، د خپل شناخت خپل انټروډکشن کې ته وایي. لکه ما خو کانشیسلی شروع کړی دي چې چرته زه انټروډکشن کوم چې زه څوک یم، د کوم وطن یم، او ورسره څومره مې سبق ویلی دی، څومره مې کاروبار کړی دی، څومره مې نور څه کنټریبیوشن دا چې وایم، څومره اکیډمیک غمې دی، د دې سره زه سیاسي تړون خامخا وایم، سیاسي نظریه وایم، سیاسي پارټۍ وایم، لکه زه خپل دغه غږ مې شامل کړي دي. دا ډېر لوی سیاست دی دا کول. بیا خپل زمونږ تنظیمونه یې مات کړي دي، سیاسي تنظیمونه یې مات کړي دي، سیاسي تنظیمونه ماتوي او سیاسي تنظیمونه سپکوي، کمزوري کوي. اوس د سیاسي تنظیمونو سره رابطې کول، خپل سیاسي تنظیم سره رابطې کول، د خپل سیاسي پارټۍ سره رابطې کول، ملګرو سره کېناستل، د دې په منشور ځان خبرول، د دې سره کار کول، په دې کې د ننه کار کول، دا تر ټولو لوی سیاست دی. د دوی سره مطلب دا چې څومره سپکوي شوی دی، دا ډیر په ښکلا او زړه باندې پیژندل، کریټیکل جایزه اخیستل، نورو ته وی چې ګوره دا هم راپسې پروپاګنډا کړې دا کړې، دا هم ډیر لوی سیاست دی. بیا که تاسو وګورئ موږ د خپلو خلکو نه پرې کړي یو، یا په کلي کې وو د خلکو نه پرې کړي یو، موږ وایو چې دا عام خلک دي، د دې سره موږ ناسته پاسته نشو کولی ځکه چې دا سیاسي نه دي، یا دا تعلیم یافته دي، لوستي نه دي،
نالوستي دي، نو د دې دا تفریق ختمول نه دي، د خلکو کې کېناستل، خلکو سره مجلسونه کول، بحثونه کول، دا تر ټولو نالوی سیاست دی. مثلا زه کلي ته لاړم که نه، هسې په کلي کې د ځوانانو سره، د نورو خلکو سره، مشرانو سره کېناستلمه، نو دا ډېر مې لوی سیاست وکړ. بیا په مونږ کې د صنفي بنیادونو باندې ښځه او نر او بیا اجړه دا ډېر سره لرې کړي دي. ته دوی په معاشره کې راګاډول، د دوی چې کم کردار دی، د دوی کار دی، کنټریبیوشن دی، دا تسلیمول، منل او د دې اپریشیټ کول، د دې غا کول، تسلیمول، دا په خپله ډېر لوی سیاست دی. بیا که تاسو وګورئ، مونږ نه زمونږ ستونزې هېرې کړي دي، زمونږ مسایل یې زمونږ نه هېر کړي دي په څه نورو مسایلو باندې، څه نورو خبرو باندې. نو مونږ خپل مسایل بیانول، خلکو ته خیل، د نورو خلکو نه اوریدل او بحثونه پې کول، دا تر ټولو نه لوی سیاست دی. بیا دغه چې کوم مسایل دي یا ستونزې دي، د دې حل راایستلو کوشش کول، په دې کې هغه کول، دا تر ټولو نه لوی سیاست دی. بیا زمونږ چې کم وسایل دي، زمونږ د اختیار لارې دي، دا زمونږ نه هېرې کړي دي. په دې باندې بحث کول، خلکو ته ویل، په دې که واړه محفلونه دي، سټډي سرکل په شکل کې، بل شي په شکل کې، نو دا ویل، دا په خپله لوی سیاست دی. بیا زمونږ نه زمونږ تاریخ ویر کړی دی، نو تاریخ ویرولو کوشش هم کوي، خرابولو کوشش کوي، ماتولو کوشش کوي، نو سپکولو کوشش کوي. نو بیا تاریخ باندې خبره کول، تاریخ بیانول، تاریخ کې تاریخ ذکر کول، په خپلو ملګرو کې بحثونه پې کول، دا را یادول تاریخ، دا په خپله ډېر لوی سیاست دی. بیا که وګورو، زمونږ اتلان یې راته سپک کړي دي، د دې متعلق یې پروپیګنډې کړي دي، ډېر یې متنازع کړي دي، واړه خبرې پسې بیا، لکه مثلا تاسو ته ټول نه پته ده، باچا خان په جلال آباد کې ولې ښخ دی په افغانستان کې، که نه؟ دا په دې کې څوک یې مونږ راغا کړي دي. نو خپل اتلان یادول، ما خو یو بل کمپین شروع کړی دی، خپل ملګرو ته وایم که نه، چې تاسو په کورونو کې یو حصه داسې جوړه کړئ که نه، چې په دې کې د زمونږ ټول اتلانو تصویران وي، پکې وړه نوټس ورسره ولیکئ، لکه تر ډېر ټول پاس افغانستان او دلته پاکستان کې ټول سیاسي اتلان او سیاسي خلک، مبارزین، د دې ټولو تر حده پوره، مطلب تر منظور پښتینه پوره، تر ارمان لوني پوره، تر ټولو، مطلب انیف پښتین ټول پکې چې وي، داسې ځاین په هغه کول، دا تر ټولو لوی سیاست دی. مثلا ما واخیستل، یو څو تصویران مې واخیستل د اتلانو، په کور کې مې ولګول، دا مې ډېر لوی سیاست وکړ، ځکه چې زما نه دغه خلک هېروي که نه. بیا زه خو اکثر خلکو ته وایم چې په خپل موبایل کې پښتو کیبورډ ډاونلوډ کول نه دي، دا هم سیاست دی، ځکه چې زمونږ د ژبې لوستل او لیکل او دا ټول زمونږ نه هېر کړي دي او سپک کړي دي راته. نو په موبایل کې پښتو کیبورډ، ما درته وویل چې زمونږ سیاست څومره آسان دی، او ځکه چې د ظالم سیاست ډیر شوی دی، نو چې ډیر شوی دی، نو زمونږ دپاره کار آسان کړی، مطلب زمونږ دپاره سیاست کول آسان دي، لارې ډیرې دي. ښه، بیا که مونږ وګورو، موسیقي، هنر، فن، دا ټول سپک کړی دی او بیا یې حرام کړی دی راته. اوس که مونږ موسیقي ستایو، موسیقي کوو، موسیقي په مخ ته بیایو، دا زمونږ لوی سیاست دی. سندره وایو، دا هم زمونږ سیاست دی. کمال دی، مطلب څومره آسان شو. بیا سندره ارو، دا هم ډیر لوی سیاست دی. سندره ستایو، دا ډیر لوی سیاست دی. بیا سندره داسې کوو چې لکه اتڼ کوو، اتڼ کول په خپله ډیر لوی سیاست دی، ځکه چې زمونږ نه دا ټول شیان هېر کړي دي، حرام کړي دي، مختلفې طریقې کړي دي. نو زه وایم اکثر ملګرو ته چې داسې دی چې د پاکستان سیاست چې څومره زیات شي او مختلفې ذریعې استعمالوي، تر دومره زمونږ دپاره مبارزه، زمونږ سیاست، ریزسټنس، دا دومره زیات آسان شي زمونږ دپاره.